سلامونه د زلا رادیو څخه د مهال خبرونو ته ښه راغلاست. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. قزاقستان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکېچ کمولو غوښتنه کړې ده. د هرات ښار نوی ماستر پلان د منظورۍ لپاره د ریاست الوزرا مقام ته وړاندې شو. د بغلان ولایت د ډنډغوري ولسوالۍ د مهاجرینو ښارګوټي د توپوګرافي سروې بشپړه شوه. اسرائیلي رژیم د لبنان په سویل کې د خپلو پوځیانو د کمولو بهیر پیل کړی. او د سوریې ولسمشر احمد شاه ویلي د لبنان کړکېچ ډېر پیچلي پړاو ته رسېدلی او د جګړې دوام به د لبنان او سوریې لپاره پراخې بشري او امنیتي پایلې ولري. بیا هم ستړي مشئ، زه پرویز څرګند یم. اوس هم د خبرونو تفصیل. د قزاقستان د لومړي وزیر مرستیال او د اقتصاد وزیر سریک ژومانګارن کابل ته د سفر پر مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکېچ د کمیدو غوښتنه کړې او ټینګار کوي چې د دواړو هیوادونو اختلافات باید د خبرو اترو او ډیپلوماټیکو لارو هوار شي. ژومانګارن ویلي افغانستان او پاکستان دوه مسلمان او ګاونډي هیوادونه دي چې باید خپل ټول اختلافي مسایل خبرو ته وړاندې او له همدې لارې حل کړي. هغه زیاته کړي قزاقستان د رسمي غوښتنې په صورت کې چمتو دی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د منځګړیتوب او د کړکېچ د هوارۍ لپاره رول ولوبوي. هغه ویلي هر ډول شخړه باید د خبرو له لارې حل شي. د قزاقستان د ولسمشر هم پر همدې موضوع ټینګار لري او وايي له دواړو لوري غواړو چې خپل لانجمن مسایل د ډیپلوماټیکو لارو هوار کړي. د قزاقستان د لومړي وزیر مرستیال همدارس د افغانستان سره د خپل هیواد پر نږدې اړیکو ټینګار کړي او څرګندوي چې تانی ان سختو کلونو کې هم خپل سفارت فعال ساتلی وو. د نوموړي د څرګندونو لمخې قزاقستان له هغو لومړیو هیوادونو څخه وو چې خپل سفارت ته رسمي حیثیت ورکړ او په کابل کې میشت سفیر معرفي کړ. ژومانګارن زیاته کړې چې قزاقستان لومړنی هیواد و چې د اسلامي امارت نوم یې د خپل ممنوعه ډلو له نوملړه ایستلی دی. هغه همداراز ویلي چې په قزاقستان کې د افغانستان سفارت او کونسلګري اوس هم فعالیت کوي. نوموړی په دې هیله شوی چې د اسلامي امارت د رسمیت پیژندنې موضوع به هم د ډیپلوماټیکو او سیاسي بهیرونو په چوکاټ کې مخ ته ولاړه شي او په نږدې راتلونکي کې به پایلو ته ورسیږي. کابل ته د قزاقستان لوړپوړی پلاوی د سریک ژومانګارن په مشرۍ د غبرګول په 13 کابل ته راغلی وو او له افغان چارواکو سره یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، سوداګریزو او سیاسي همکاریو د پراخېدو په اړه خبرې کړې دي. د نورستان ولایت د پیښو پر وړاندې د مبارزې او چمتووالي ریاست د پیښو امیر ریاض محمد هجرت په وینا چې د دې ولایت مرکز پارون ته د کامدیش او برګي مټال ولسوالۍ څخه راکړه شویو نوي کورنیو سره د یونیسف موسسې په مالی لګښت د پیښو پر وړاندې د مبارزې او چمتووالي ریاست له لوري د حفظ الصحي، اشپزخانې او یو شمېر نورو توکو مرسته ترسره شوې ده. مرسته اخیستونکو د یادو مرستو په ترلاسه کولو خوښي څرګنده کړه او له مسؤلینو څخه یې دې ولایت ته د لا زیاتې پاملرنې غوښتنه وکړه. د کور او ښار جوړولو وزارت وایي چې د هرات ښار نوی ماستر پلان د تخنیکي مطالعاتو، امکان سنجۍ او ساحوي ارزونې وروسته د نهایي منظورۍ په موخه د ریاست الوزرا مقام ته وړاندې شو. مسؤلین وایي د دې پلان په پلي کېدو سره به د اقتصادي ودې، د پانګونې د جذب او د ښاري بنسټونو د پراختیا زمینه برابره شي. د پالونیا ونو کېنولو او پاللو ته د بدخشان د اوسیدونکو لیوالتیا زیاته شوې ده. پالونیا په بدخشان کې د ونو یوه نادره بڼه ده چې په لنډ وخت کې له 20 مترو ډیره لوړیږي او کارولو ته چمتو کیږي. د دې ونې لرګي په ترکاڼۍ کې کارول کیږي. د بدخشان یو شمېر اوسیدونکو ویلي چې د دې ونو کېنول د کوکنارو د کښت لپاره یو ښه بدیل دی.
د بغلان ولایت د کور او ښار جوړولو وزارت د سروي او جی ای اس ریاست تخنیکی ټیم له لوري د ډنډغوري ولسوالۍ په دشت خواجه الوان سیمه کې د تخار صلح د مهاجرینو ښارګوټي د توپوګرافي سروي چارې بشپړې شوې دي یا د سروي چې د 2911 جری بسمکه په مساحت تر سره شوی د مهاجرینو لپاره د نوي استوګنیزي سیمې د جوړولو او پراختیايي پلان د ترتیب په موخه تر سره شوی ده د تر سره شوی سروي هدف د ښارګوټي د تفصیلي پلان د جوړولو لپاره د دقیق تخنیکی جغرافیایي او توپوګرافیک معلوماتو راټولول او د طرح او ډیزاین لپاره زمينه برابرول او د راتلونکو براوردونو لپاره د بنسټیزو معلوماتو چمتو کول بلل شوی دي د کور او ښار جوړولو وزارت د سروي او جی ای اس ریاست تخنیکی ټیم د یادې ساحې ټول اړین معلومات ثبت کړي څو د مهاجرینو د دایمي میشتېدنې لپاره یو منظم معیاري او پلان شوی ښارګوټی طرح شي ټاکل شوی د چې د راټولو شوی معلوماتو له تحلیل وروسته به د ښارګوټي د تفصیلي پلان د ترتیب ډیزاین او عملی پړاوونو لپاره لازم تخنیکی اقدامات هم تر سره شي د عامه روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالي په خپل کاري دفتر کې د افغانستان لپاره د ملي ټولنو نړیوال فدراسیون له رئیس ډاکټر حسن فیصل او مل پلاوي سره ناسته تر سره کړه په دې ناسته کې د اغیزمنې همغږۍ د ګډو اړیکو او همکارۍ ورامنځته کېدو د افغانستان روغتیايي سکتور د تمویل او واکسین خدماتونو پیاوړتیا او پراختیا په اړه بحث او خبرې تر سره شوې دي د عامه روغتیا وزیر وویل موږ تل خپل همکاران هڅوو چې د عامه روغتیا وزارت له پالیسۍ سره سم خدمات وړاندې او ورسره ښه همغږي او همکاري ولرو څو روغتیايي خدمات پراخ او د خلکو ستونزې حل شي بل لور د افغانستان لپاره د ملي ټولنو نړیوال فدراسیون رئیس د خپل فعالیتونو او خدماتونو په اړه معلومات وړاندې او ویل چې موږ غواړو له عامه روغتیا وزارت سره ښې اړیکې همغږي او همکاري ولرو او په دې برخه کې د وزارت پالیسۍ ته ژمن یو تاسو زموږ غږ د زلا رادیو څخه اورئ د قطر کورنیو چارو وزارت ویلي چې د دې هیواد په راس لفان صنعتي ښارګوټي کې د چاودنې له امله 450 تنه ټپیان شوي او 13 نور لا درکه دي دغه وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه چاودنه د دې ښارګوټي په یوې کارخونه کې د تخنیکي ستونزو له امله رامنځته شوې ده نړیوالو رسنیو راپور ورکړ چې اسرائیلي رژیم د لبنان په سویل کې د خپل پوځیانو د کمولو بهیر پیل کړي د راپور لمخې دغه کار د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ په غوښتنه شوې ده دغه راز ویل کېږي چې د امریکا دولت هڅه کوي چې د لبنان سره په سرحدي سیمو کې د اسرائیلي رژیم نظامی شتون کم کړي او ورسته خبر دا چې د سوریې ولسمشر احمد شاه ویلي د لبنان کړکېچ ډیر پیچلي پړاو ته رسیدلې او د جګړې دوام به د لبنان او سوریې لپاره پراخي بشري او امنیتي پایلې ولري نوموړي له المشهد شبکې سره په خبرو کې ویلي سوریې د دې کړکېچ د حل لپاره نوې تګلارې وړاندې کړې چې د نښتو پر سمدستي درېدو او په لبنان کې د یو هرړخیز سیاسي اقتصادي او ټولنیز بهیر پر پیل متمرکز ده الشرع ټینګار کړی چې د مشق له خپل پولو بهر هیڅ ډول پوځي انتخاب نه تعقیبوي او د ډیپلوماټیکو حل لارو د لبناني ډلو ترمنځ د خبرو اترو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د رغېدو ملاتړ کوي د زله رادیو جنو اوریدونکو دا استاد لپاره زموږ د دې مهال خبرونه چې ما پرويز سرګند تر وړاندې کړل تربیه خو وخت